وای پاس په هوا راغلی چورلکې هم ورسره د الوتکې او زلمیو پورته کړې ټوپکې او اور شوروبر په سر د ځمکې په وطن ننګ دی ترې سرونه ځروینه. اوس راځم خپل شعر ته. زما د خوار ملت په سر باندې حاکم وکمنه، زړه د ولس خپل کړه حکومت جوړ کړه سالم وکمنه. اوس راته غوږ شه درته څو ضرور پوښتنې کوم، هم درته مشره د ولس دا سپارښتنې کوم. زما د ولس ډیری وګړي په غرمت کې مړه شول، زما د ولس ډیری وګړي په غرمت کې مړه شول. په چا سیلې راغله اوبو یې وړل افت کې مړه شول، او څوک شول بې کوره په وطن کې د جګړو د لاسه، او څوک شول بې ستره بېنوا او په حسرت کې مړه شول. چا قرباني کړه خپله وینه د خپل ننګ په خاطر، څوک د ناټو د بمباریو په وحشت کې مړه شول، او د چا د کور مالونه لوټ شول بې امنۍ د لاسه، څوک په رڼا ورځ د حکومت په مصلحت کې مړه شول. نن به د کوم یتیم په سر باندې زه لاس را تیر کړم، بیا به د کومې بورې مور په سر ټکری چاپیر کړم. زه به د کومې پیغلې کوم ظلمي یادونه شمیر کړم، زه به د کومې پیغلې کوم ظلمي مرګونه هیر کړم، او زه به د کوم شهید او کوم اتل یادونه سیر کړم. بیا به د کوم ظالم او کوم خاین ظلمونه شمیر کړم، او چاته به وکړم دعا، چاته به ځان حاضر کړم، او نور یم بېوسه یو الله به پرې حاضر نظر کړم. انتخابي نښه دې تله وه نو تله عدالت راولي، او زړه راته وایي چې به کله عدالت راولي. زمونږ په رای ګواکې ته سمې ملنډې وهې، په پارلمان کې وزیرانو ته پرې ټنډې وهې. وزیر رئیس او ورسره ویان په خپله ټاکې، څومره بېدرېغه زموږ حقوق او زموږ ونډې وهې. حق به ضرور اخلو که څه درسره په بیه هم وي، ته مې د کام غوړګې د کام نښترې غونډې وهې. مشره خبر شه ازمایښت په هر انسان را درومي، مشره خبر شه ازمایښت په هر انسان را درومي، په رڼا ورځ به بیا د ارګ نه تیزې منډې وهې. شریعت قاتل ته خو په دې دنیا اعدام ټاکلی، هر یو مجرم ته یې د خپل جرم انجام ټاکلی. خو زموږ په حکومت کې دا روا حکمونه نه چلیږي، هر یو مجرم ته د سزا حکمونه نه چلیږي، او په دې سره مجرم زړور شي او کترونه کوي، د خپلې خوښې مطابق ګډوډ کارونه کوي. منمه دا چې دا حکومت د غرب په مټ راغلی، د امریکا او اروپا په ګډ بنسټ راغلی. دوی خو مجرم ته درناوی کړي د بشر په نامه، مسلم قضي کړي مسامه د دهشتګر په نامه. هم مجرم په حکومت کې سم لوی لاس لري، د غرب شتمن خلک له دوی ځینې وسواس لري. د دوی انجام او نتیجه خواري ذلت دی خلکو، له عذابونو تیار شوی آخرت دی خلکو. دلته بېشمېره رادیوګانې خپرونې کوي، دلته بېشمېره رادیوګانې خپرونې کوي، او ځینې خبرونه خپروي او ځینې شننې کوي. د دوی یو شمېر بیا مقابله په موسیقۍ کې کوي، او زړه د ملت وژنې بېدرېغه تېروتنې کوي. د تلویزیون په پرده ګورئ د هندوانو زمون، د تلویزیون په پرده ګورئ د هندوانو زمون، زمون کلتور زمون مذهب ته ننګونې کوي، او پړه د حکومت ته چې د خپل کلتور دفاع نه کوي. د ولس وي خلک پرې ځکه ګوتنیونې کوي. چا چې د خپلې ژبې خپل کلتور ساتنه کړې، د لحد خاورې به ترې هر وخت کې مننې کوي. مننه. موږ امنیت غواړو، امنیت به باید څنګه راشي، او قانون منو خو عدالت به باید څنګه راشي. اسلام سلام دی، د سلام معنا په سوله څرخي. اسلام سلام دی، د سلام معنا په سوله څرخي، او معنا د سولې د ژوندون په چارو ټوله څرخي. مسلم مومن وي چې مومن شي زندگی ښایسته شي، مسلم مومن وي چې مومن شي زندگی ښایسته شي، د ژوندون واړه فعالیتونه سمدستي ښایسته شي. نړۍ په سوله شي رنګینه، او ورورولي خوره شي، او زړونه یو بل ته شي نږدې، پر ورورولي ښایسته شي. نن چې بې امنه یو خپل دین په خپله شا ګرځوو، الله مانو خو له حکمونو نه یې خوا ګرځوو. رشوت خیانت نه ولیتوب چې په زړو کې اوسي، رشوت خیانت نه ولیتوب چې په زړو کې اوسي، ولې ولس ته خپل خدمت خوشبانه ګرځوو. آرام به نه شو د ژوندون په خوږو پوی به هم نه شو، آرام به نه شو د ژوندون په خوږو پوی به نه شو، څو چې په زړونو د ډالر مینه بیا بیا ګرځوو.
وای لږ دې په خود کړه دا خپل سری بهرني یرغلګر لږ دې په خود کړه دا خپل سری بهرني یرغلګر مدا پرست او خودغرضه شرابي یرغلګر په موږ دې مه لګي ګنې له ځانه اور به واخلي موږ مظلومان یو زموږ خیرات مندي مونږ کلمه وایو د یو رب وجود قایل یو مونږ مؤمنان یو په اسلام او په قرآن کامل یو دوی په قدرت مین قدرت د خپل ځان حق ګڼي رب ټول مني خو حاکمیت د خپل ځان حق ګڼي او موږ بختور یو د ایمان غوندې نعمت لرو حورې غلمان او شنه باغونه د جنت لرو او دوی د نړۍ په مخ د ژوند په راحتو کې ډوب دي او د خپل هوس په ګدۍ ناستې په مزو کې ډوب دي او موږ ورته وایو ایمان راوړئ کلمه ووایئ په زړه تصدیق په ژبه ذکر د لا اله الا الله ووایئ او ګنې تباه به شئ رسوا به شئ عذاب به راشي د دنیاګۍ پر مخ د هر عمل حساب به راشي له توجه نه ډېره